سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ یاست. زه یم تاسو سره د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره بیا حاضر شوم. په دغه ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې موږ به تاسو څنګه کولی شو د یو والټ څخه بل والټ ته اف جي کوین ویډرا کړو. څومره اندازه د ویډرا، نو په دې ویډیو کې به تاسو ته دغه وښیم. دوستانو راځو ویډیو باندې پیل کړو. دوستانو لکه څرنګه چې پوهیږئ ما سره دوه دانې اف جي کوینونه دي دوستانو، یو مې د ملګري دی، یو مې خپل دی. نو راځو له دغه والټ څخه ورته ویډرا کوم دوستانو. را به شئ په دې والټ به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک کوئ دوستانو، یو شی به انتظار وکړئ دوستانو. تقریبا دوستانو تقریبا 10,900 کوین لرم دوستانو. غواړم چې دا ویډرا کړم. را به شئ دوستانو په دې والټ به کلیک کړئ. کله چې تاسو په دا والټ کلیک کړئ، یو شی به تاسو ورته انتظار وکړئ. کله چې تاسو په دا والټ کلیک وکړئ، که چیرې غواړئ چې د اف جي کوین څخه اف جي ویډرا کړئ، په دغه ځای کې باید تاسو اویلیبل 6000 کوین ولرئ. که چیرې غواړئ چې یو اس ډي ټي ویډرا کړئ، نو باید تاسو په دې ځای کې 10 دانې یو اس ډي ټي ولرئ. که چیرې بي ام بي ولرئ او که چیرې یو اس ډي سي ولرئ، بیا هم کولی شئ ویډرا وکړئ. راځو دوستانو، زه غواړم چې اف جي ویډرا کړم. را به شئ په دغه ویډرا باندې به کلیک کړئ. صحیح دوستانو، که تاسو په دا ویډرا کلیک کړئ، یو شی به تاسو ورته انتظار وکړئ. که تاسو په دا ویډرا باندې ورته کلیک وکړئ دوستانو، په دا لومړۍ خانه کې موږ تاسو غواړي چې خپل اندازه ورته انتخاب کړئ. څومره اندازه لګئ، آیا کمې لګئ یا زیاتې لګئ. ولته دوستانو یو خبره دا ده چې موږ تاسو دلته وایي چې د 6000 کوین څخه یو والټ ته بل والټ نشئ لېږلی، خو زه دا تقریبا 10,900 کوین لرم، ځکه مې 11,000، نو غواړم چې دا ټولې ولېږم. را به شئ دوستانو په دا ماکس به کلیک کړئ دوستانو. ښه، که تاسو په دا ماکس کلیک کړئ، دغه دوستانو موږ تاسو ته دغه 10,900 کوین ټول انتخاب شول. په دا دوهم قدم کې یور بي اس سي بي افشل والټ ادرس، په دې ځای کې موږ تاسو څخه والټ غواړي چې کوم والټ ته لېږئ. را به شئ دوستانو زما دغه بل اکاونټ ته یا هم د بل ملګري اکاونټ ته به راشئ او را به شئ پر دغه والټ به کلیک کړئ دوستانو. په دې والټ تاسو چې کله کلیک وکړئ، یو شی به انتظار وکړئ. کله چې تاسو په دا والټ کلیک کړئ، دلته تاسو څخه هلته خو موږ وویل چې موږ غواړو چې اف جي ویډرا کړو. تاسو به راشئ دغه د اف جي کوین والټ ادرس به کاپي کړئ. دا دوستانو یور والټ ادرس، دغه کافي باندې به کلیک کړئ دوستانو. که تاسو په دا کافي کلیک کړئ، دوستانو ادرس کافي شو، را په دې خانه کې به ور پیسټ کړو. دا دوستانو ما ادرس ور پیسټ کړ. را به شو پر دا ویډرا باندې به کلیک وکړو. صحیح دوستانو، د اف جي یو والټ څخه بل والټ ته لېږل هېڅ فیس نه لري دوستانو، پوه شوئ. ویډرا فی 0% دی دوستانو. هماغه کوین چې تاسو انتخاب کړئ، مثلا 10,900 هلته به 10,900 کوین رسېږي. راشئ دوستانو په دغه ویډرا باندې کلیک وکړئ، ویډرا نو باندې. که تاسو په دا ویډرا نو باندې کلیک کوئ، بیا تاسو ایمیل ته یو 6 رقمي کوډ ځي دوستانو، لکه څرنګه تاسو اکاونټ جوړوئ. نو را به شئ په دا جیمیل برنامې ته. کله چې تاسو د جیمیل برنامه خلاصه کړئ، دلته به تاسو ته کوډ راغلی وي دوستانو. ښه دوستانو، ما ته کوډ راغلی دغه دی دوستانو. د کوډ باندې به کلیک کړئ. دلته ماته ویلي دي ویډرا ویریفیکیشن کوډ. دغه کوډ دوستانو دا به زه واخلم او هلته هغې خانه کې پیسټ کړم. 299 دلته به راسئ دوستانو او په دې خانه کې به ورکړئ 299. دې ځای کې به زه ورکړم 299 او 480. 480. ښه دوستانو، کله چې دا کوډ ورته ورکړ، بیا به راشئ پر دغه مینز ویریفای بټن باندې به کلیک کړئ ورته دوستانو. زه اوس ځم په دا ویریفای کلیک کوم. دا دوستانو ستاسو ویډرا په بریالیتوب سره انجام شوله دوستانو. نو یو شی به انتظار ته کوم تر څو دا ویډرا ورسېږي. نو دلته موږ تاسو ته وایي چې دغه ویډرا دوستانو، دا ویډرا ده 10,900 کوین دي دوستانو. په دې تاسو کلیک کړئ چې تاسو ته رسېږي 10,900 کوین به ورسېږي، پوه شئ دوستانو. هغه بل والټ ته په دغه والټ ته سوې، په دغه تاریخ سوې او په دغه ټایم سو او دغه شبکې ته سولې. د ویډرا فیس هېڅ نه شو، یعنې بیخي ویډرا فیس ونه ګرځول شو. نو دغه دوستانو د والټ څخه بل والټ ته ویډرا په 10 دقیقو کې دغه ویډرا زما رسېږي، پوه شئ دوستانو. دا ویډرا په 10 دقیقو کې رسېږي. نو ملګرو پوښتنه کړې وه چې ویډیو جوړه کړه پرې باندې. نو که چېرې تاسو زموږ یوټیوب ته نوي یاست یا زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته هم یو لایک ورکړئ، تر څو زموږ لومړۍ ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي. نو وخت مو نه نیسم دوستانو. که چېرې تاسو ویل چې په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو اف جي کوین ته ډیپوزټ وکړو. د ډیپوزټ له لارې هم موږ تاسو یو ویډیو جوړو انشاءالله، په مشکل نشته. مننه، ښه وخت، ښې چارې ولرئ.